اقتصادي معاونیت وايي 1402 کال کې د افغانستان سوداګرۍ کچه د پام وړ زیاته شوې ده. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت خبر ورکړی چې 1402 کال کې د افغانستان سوداګرۍ کچه د پام وړ زیاته شوې ده او اسلامي امارات په هیواد کې د سوداګرۍ ودې او پراختیا لپاره لازمي اسانتیاوې رامنځته کړي دي. اقتصادي معاونیت ویلي دي له بدیلو سوداګریزو لارو ګټه اخیستل د صادراتو زیاتوالی ده، سوداګرۍ خونو جوړول، په خامو موادو د تعرفې کمول، د ملي او نړیوالو نندارتونونو جوړول، د مالیاتي جریمو معاف کول او په ګمرکونو کې د 40 ساعته خدمتونو وړاندې کول هیواد کې د سوداګرۍ پر پراختیا اغیز کړي. یاد حکومتي اداره زیاتوي چې همداراز هوایي دهلیزونه معیاري ترانسپورټ برخه کې د لویو لارو بیارغونه، د توکو کیفیت د کنټرول لپاره د معیاري لابراتوارونو جوړېدل، د ګمرکونو عصري کول، په ټرانزیټ کې اسانتیاوې رامنځته کول، د اوسپنې پټلۍ شبکو پراختیا او بیارغونه او د ګمرکي جریمو معافیدل نور هغه موارد دي چې د هیواد سوداګري پراخه غوړولې ده. اقتصادي معاونیت د سوداګرۍ پراختیا لاملونو په اړه ویلي دي چې د دې ترڅنګ پر سرحدونو کې له ګاونډیانو سره د ګډو سوداګریزو بازارونو جوړول، د صنعتي پارکونو پراختیا، له ګاونډیانو سره او سیمې هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا، د کورنۍ او بهرنۍ پانګې راجلبول، د سوداګرو او صنعتکارانو ستونزو ته پر وخت رسیدنه او په دولتي ادارو کې له کورنیو تولیداتو څخه استفاده کول نور هغه موارد دي چې د هیواد د سوداګرۍ سکتور په پراختیا کې د پام وړ پرمختګ راوستی دی. دا په داسې حال کې چې د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت ویلي چې د هیواد اقتصادي وده ورته لومړیتوب لري او په دې برخه کې یې کوټلي ګامونه اوچت کړي دي.